دا په سلګونه هیوادوال چې تاسو ګورئ دوی ټول راغلي دي چې تر څو د شاپور زدران سره خپل وروستی سلام یاره مونږ داسې ویل لکه سکنی چې د مونږ سکنی ورور وفرستوی په فعلي نظام باندې هم غږ کړو د کرکټ بورډ په ریاست باندې هم غږ کړو چې د دوی پسماندګانو ته هم یو جدي پاملرنه وکړي او تر څو پورې په کرکټ بورډ کې داسې خلک داخل کړي لکه شاپور زدران چې نن په خاص ډول موږ او تاسې د حال ګورو و ظاهر د باطن ترجمه کوي چې سره هم ته مینوال دی لري ځکه زه د شاپور زدران یو خاص مینوال یم په تېر کال شپږیز ټورنمنټ کې دلته ما سره ملاقات شوی او ما له ډېره مینه راکړله نو په هغې خاطر بس زه هم رالم د یاده مینه اوس زما په زړه کې خاص ځای لري ډېر هیوادوال راغلي دي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال ستوري هم راغلي دي دلته راشد خان نبي دی چې کله هغه څلوریزه یې وویل او دی راغی منډه یې کړه خو دی له ډېرې خوشحالۍ نه ذوب څه یعنې هغه صحنه هغه وخت چې زه یاد کړمه ډېر یو موږ به د کرکټ په ډګر کې ډېر اتلان پیدا کړو ډېر نوي نوي اتلان به راشي خو هر یو ځان ته خپل ځانګړی ځای لري شاپور د خپلو مینوالو په زړونو کې یو ځانګړی ځای لري چې هېڅکله به دغه ځای بل لوبغاړی ونه نیسي زما د جنازې بازو بلارې د چا سارې تسنیمه ستړې شوې دي اوږه ده خو ته مه ځه سلامونه ستړي مه شئ نن د یو ستر اتل د یو داسې اتل چې د کرکټ په ډګر کې ستر ویاړونه خپل هیواد ته وبخل په کرکټ کې د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې بنسټیز رول ولوبو د شاپور زدران د جنازې مراسم دي دا د کابل عیدګاه مسجد دی موږ دلته راغلي یو دلته له بېلابېلو ولایتونو د شاپور زدران بزرګونه مینوال راغلي دي چې تر څو د ده وروستی سلام وکړي او له ده سره د تل لپاره خدای پاماني وکړي شاپور زدران هغه څوک و چې د دې هیواد لپاره ستر ویاړونه راوړل د کرکټ په پرمختګ کې بنسټیز رول ولوباوه د دې هیواد لپاره مبارزه وکړه بالاخره دغه هیواد اوس دغه اتل ته د تل لپاره په خپله لمن کې ځای ورکوي دغه ګڼه ګوڼه چې تاسو ګورئ دا خلک چې تاسو ګورئ دا ټول د شاپور زدران مینوال دي دوی راغلي دلته چې تر څو د شاپور زدران وروستی سلام وکړي
دا واقعا یوه دردونکې ورځ ده، یوه د خفګان ډکه ورځ ده، ځکه یو داسې اتل موږ د لاسه ورکړ چې نه یوازې د کرکټ په پرمختګ کې بنسټیز رول ولوباوه او بلکې د ښو او غوره اخلاقو څښتن هم و. راځئ دلته له بېلابېلو هېوادوالو سره غږېږو، دوی نظرونه راخلو، په همدې ترتیب د دغه جنازې مکمل مراسم راخلو. منتیا مو دا په سلګونه هېوادوال چې تاسو ګورئ دوی ټول راغلي دي چې تر څو د شاپور زدران سره خپل وروستی سلام وکړي، له ده سره وروستی مخه ښه وکړي. دغه د جنازې مراسم دي، اوس یې جنازه راوړله، د دې ځینې انځورونه دي، دا راسره ننداره کوي. دلته به له بېلابېلو هېوادوالو سره هم وغږېږو، د شاپور زدران له مینهوالو سره به هم وغږېږو، د دوی نظرونه به راواخلو او کوم خاطرات د شاپور زدران د لوبو لري هغه خاطرات به هم راواخلو. دلته ډېر هېوادوال راغلي دي، د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال ستوري هم راغلي دي دلته، راشد خان، نبي، په همدې ترتیب ټولو په دغه مراسمو کې برخه اخیستې ده. بیا هم ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. دلته په زرګونو مینهوال راغلي دي، شاپور زدران یو بل مینهوال مې تر څنګ ولاړ دی. سلام ورور، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، ستاسو سلیم شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه، ښایسته نوم دې راته ووایه. نوم مې مسیح الله زیارمل دی، د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د شاپور زدران جنازې ته راغلي؟ او نن زه خپله د مسټر یو قلفي اسکریم یو شرکت دی، به د سره کیسې شاشید کې زه په دې کې کار کوم. نن مې رسما رخصت کړی دی، راغلی یم جنازې مراسمو ته. خاص دغه جنازې مراسم خاص جنازې کولو دپاره راغلی یم، ځکه زه د شاپور زدران یو خاص مینهوال یم. په تېر کال شپږیز ټورنمنټ کې دلته ما سره ملاقات شوی او ما له ډېره مینه راکړه، نو په هغې خاطر بس زه هم رالم. د یاده مینه اوس زما په زړه کې خاص ځای لري. کله چې په اول ځل د شاپور زدران د مرګ خبر واورېده څه احساس دی؟ ولا ډېر خفه شوم، ځکه چې دا یو ولا اوله خبر وم، د میاشت مخکې مریض و په هندوستان کې په یوه شفاخانه کې و، خو اول ځل چې زه خبر شوم ماته په یو مارکیټ کې یو ملګري ویل یو شاپور زدران وفات شوی. ولا څه خفه شوم، ځکه دا د افغانستان یو ملي ستوری و او ملي اتل و، ملي قهرمان و او زموږ په زړه کې ډېر غټ ځای لرو. نو ولا ډېر خفه شو، ډېر غمجن شو. په همدې خاطر مې وغوښتل چې نن رخصت وکړم، شاپور زدران جنازې د لمونځ ادا کولو لپاره لاړ شم. دغه کومه خاطره به دې په یاد پاتې وي؟ ولا خاطرې خو ډېرې دي، خو د بالنګ یوه خاطره کې درته ویم ډېر ښه بال چې د هندوستان په وړاندې وکړو، غالبا دویمه اوور کو درېیمه اوور، خو ده انډر سیواک او ګوتم ګمبیر په یو اوور کې په دوه بال کې مسلسله وټکړل. هغه یوه غټه خاطره وه زما لپاره. ډېره مننه. هېوادوال ته څه پیغام دی، د شاپور زدران مینهوال ته څه پیغام؟ بس زما پیغام خاص دا دی چې بالخصوص ټول افغانان دي د شاپور زدران دپاره دعا وکړي او الله دې وبخي او الله دې کورنیو ته د څه مینهوال چې دي او کورنۍ چې ده بالخصوص هغوی ته الله د زړه صبر ورکړي. او تاسو ته هم ډېره مننه کوم چې تاسو ځان ناپازه کړی په سپین مرګ کې دا مینهوال ګوري ټول ګلال دي او د شاپور زدران د جنازې د ادا کولو لپاره هغوی دې د الله بس الله دې ول اجر ورکړي او الله دې وبخي. ډېره مننه. شاپور زدران ته دې الله بخښنه وکړي. ډېره مننه.
سلامونه بیا هم ستړي مشه وخت مو بخیر مشر صاحب ترڅنګ ولاړ د سره غږ سلام علیکم صاحب سلام وعلیکم سلام ملا محمد عمر ترخیلی ما د شاپور د زادران په هکله بعض ولسونو ته یو څه وړاندې کوم مهرباني شاپور زادران د افغانستان لپاره یو ستره هستي وه په خاص ډول د کرکټ لپاره او داسې یو اړون افغانستان ته راوړي چې د آسیا په سطحه د اروپا په سطحه کرکټ بورډ دنیا ته معرفي کړی او د افغانستان یو خاص استازیتوب یې کړی د ده خلا شاید ډکه نسي خو شاید په فعلي نظام باندې هم غږ کړو د کرکټ بورډ په ریاست باندې هم غږ کړو چې د دوی پسماندګانو ته هم یو جدي پاملرنه وکړي او تر څو پورې په کرکټ بورډ کې داسې خلک داخل کړي لکه شاپور زادران چې نن په خاص ډول موږ او تاسې د ده حال ګورو و ظاهر د باطن ترجمه کوي چې سره هم ته مینوال دی لري دا د دې لپاره مینوال لري چې د افغانستان د ملي یووالي د ورزش لپاره کار کړی و او د افغانستان یو خاص استازیتوب یې کړی و او افغانستان یې نړۍ اروپا ته ډېر یو سالم معرفي کړی و ډېره مننه صاحب تاسو به د شاپور زادران ډېرې لوبې لیدلې اوس کومه خاطره تاسو تل په یاد پاتې کېږي د چې به کله دغه توپ وشته دغه توپ په ډېر په تیز رفتار کې وشته حتی تر دې پورې داسې وخت راغلی چې توپ پسې دی غورځېدلی هم ده او که داسې یو رقم ته یو ضعیفه کم انسان شاید چې لاس و پښه یې مات سوي دی یو ډېر تیز وشتونکی توپ هغه و تکړه سړی و ډېره مننه صاحب الله دې ژوندی له باعزت اوسي لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده د شاپور زادران د جنازې لمونځ ادا شو اوس به د نادرخان تپه کې شاپور زادران خاورو ته سپارل کېږي دلته بېلابېل قومي مشران بېلابېل هېوادوال راغلي دي چې تر څو په دغه جنازه کې برخه واخلي حاجي صاحب مې تر څنګ ولاړ دی د ده سره غږېږي سلام حاجي صاحب سلام ته سلام صاحب جوړ په خیر صحت مخره خیرت د خیر خیر اوسې مننه حاجي صاحب خاصه نوم دې راته واخله د کوم ځای راغلی د ما نوم حاجي امیرجان ستانکزی ده پارتنه و اتم موضوع مخامخ د وجې راغلی د شاپور زادران جنازې ته راغلی دلته دې برخه واخیسته په دغه جنازه کې بس د شاپور زادران خو یو ځلان ستوری واقعا د افغانستان ته افتخار راوړی زه نه یو بل د موږ د ساحې تقریبا چې کم از کم 2000 نه زیات ځوانان سپین ږیري مشران ټول رامنډې ول اوس په منډو چې په کومه ورځ دوی خبر سوي دي ډېره خواشیني یې څرګنده کړې او دا د وطن لپاره ډېره یوه ضایع وه تاسو په پیل کې د شاپور زادران د مرګ خبر واورېده څه احساس مو درلوده په هغه وخت یاره موږ داسې ویلې لکه سکنی چې د موږ سکنی ورو وفات سوی او یقینا دا بعضو خلکو موږ لیده په سوشل میډیا کې هم لیده نو عزیزي صاحب نورو تجارانو لکه راشد خان ګربز دا ټول ورسره ملاتړ هلته د تداوي لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو بس نور کار دی الله دته مرض لګېدلی و الله تعالی دې دته جنتونه ورکړي او داسې خلکو پکې اشتراک کړی چې بیخي تصور نه کېږي نو ځوان سپین ږیری ټولو منډې ولې د جنازې ته ټول خواشیني دي او د افغانستان لپاره او د کرکټ بورډ لپاره د موږ ډېره لویه ضایع طبعا تاسې به د شاپور زادران ډېرې لوبې هم لیدلې اوسي کومه لوبه ستاسو لپاره ډېره جالبه وه یا کومه صحنه ده چې تر اوسه پورې تاسو ته په یاد پاتې ده یو خو د یو خاطره درته وایم چې بار بار یې ویلې چې اول وای ما کرکټ ته شروع وکړله په چمن یوزوري کې چې هغې کې هره تیږه وه دا ده نه مې بوټ نه هغه وایي چې حرکت به مې وکړه بوټ یعنې هغه احساس چې ما کوم هغه کاوه هغه مې نه سوی کولی که نه ډېره فقر کې نو په ډېر فقر کې د ډېرې لویې لاسته راوړنې درلودلې او بل په دا کرکټ کې چې دا بال دا کوي ډېر په تیز دا بیټ وي دوه ټوټې کې ډېره ډېر یوه جالبه یوه هغه ده بالکل داسې یوه ځلان هغې افغانستان یې داسې که ټوله دنیا ته یې وښوده چې دلته افغانان هم داسې یو کار کوی داسې نه ده چې په هر حالات کې دوی کوی شي خو په سپورټ کې هم دغسې په لوبو کې هم دغسې یو قهرماني راوړی شي خپل وطن ته
ډیره مننه. وروستیو کې د شاپور زدران مینوالو ته څه پیغام لرئ؟ مهرباني وکړئ. د شاپور مینوال خو ماشاءالله خو دې په خپلو سترګو ویني چې تر اوسه پورې زه دونه عمر د ما تر اوسه دا شی نه ولیدل، نه چې جنازه مې نه وه لیدلې، چې ډېر په مینه او په اخلاص سره خلک راغلي وي د جنازې ته، او د جنې وساخ عیدګاه جومات نه وړي، بیا د ملنګ جنګ تپې ته وړي نادرخان، هلته یې دفن کې خاورو ته سپاري. هلته هم ډېر قوي تدابیر ورته نیول سوي دي او خلک ځوانان ډېر په تپو هلته ورته ورغلي د جنازې او د دفن مراسمو لپاره ټول هلته تللي دي. ډیره مننه صاحب. تاسو نه هم ډېره مننه. خدای هم جوړ ډول لره چې د مونږ غږ تاسې واورېد او دلته راغلي یاستئ د لویې د شاپور زدران په غم شریکي کې هم ځان شریک ده او تاسو ته هم خدای عمر درکړي، سلامت اوسئ. ډېره مننه. په دروازو کې د امنیتي مسؤلین محدود دي او ازدحام د خلکو نه ډېر زیاته، همدارنګه دغه خلک چې د مختلفو ولایتونو راغلي. بیا هم ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د کابل عیدګاه مسجد دی، دلته نو بېلابېل مینوال راغلي د شاپور زدران وروستي سلام ته. دلته یو مینوال راسره ولاړ دی، له سره غږ سلام. ورو ستړی مه شئ. خیر اوسې قربان، خیر اوسې. ښایسته نوم دې راته وایه. نوم یې عقل خان. او د کوم ځای راغلی؟ زه ولا لوګر نه راغلم، خاص د شاپور زدران جنازې ته راغلی. خاص د شاپور زدران د جنازې لپاره، او ډېر خفه یو ځکه دا خلک چې وګورو دا مینه محبت اوس هم د خلکو زړونو کې سته، دغه ځای نیولی دا څه د دې افغانستان دپاره یو څه دغه مشکلات دغه مریضي وه، بیا هم د خلکو زړه کې ځای و، هماغسې هومره مینه یې ورکړې وه. خو ما ډېرې لوبې د شاپور زدران کتلي. په تېر کال یې ډېر کال یې مونږ دې یوه لوبه وکتله شاکب کې، یوه ډېره جالبه لوبه وه. هغه خلکو اسانۍ اوس هم ماته رایادېږي چې هغه لوبه مونږ وکتله، یوه څلوریزه پاتې وه، دی چې کله هغه څلوریزه یې ووله او دی راغی منډه یې کړه، خو دی له ډېرې خوشحالۍ نه ذوب څه، یعنې هغه صحنه هغه وخت چې زه یاد کړمه ډېر یو زړه ته یو څه رادرېږي، خو د مر مخه څوک نشي نیولی، دا د الله تعالی له طرفه تریخ حقیقت دی. بس دا لاره یې مونږ ټولې تاسې همدا یوه لاره ده، همدا به انشاءالله ځو. بس الله دې موږ تاسو ته ټولو ته زړه صبر راکړي. دا کوم خلک چې راغلي دي الله پاک دې دغو ته دغه جنازه کې چې کوم دي الله دې دغو ته زړه صبر ورکړي، او الله دې دوی د کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. مونږ له خپله ډېر پې خفه یو، ولاکه هغه صحنه زغمی سو. ډېره مننه. داسې یو زومینګ کوي که نه ماشاءالله. راغلو د نادرخان تپې ته، تاسې چې ښکته دغه دومره ګڼه ګوڼه ګورئ، دا هېوادوال دي چې د بېلابېلو سیمو راغلي دي. دلته نو د هېواد نوموتی اتل، هغه اتل چې د افغانستان لپاره په میدان کې مبارزه وکړه،
نن یې نو زرګونه مینوال وروستي دیدن ته راغلي ول. دلته نو شاپور زدران خاورو ته سپارل کېږي. وړاندې اجازه نه وه، نو موږ هم په همدغه ځای کې خپله خپرونه پای ته رسوو په دې هیله چې دا خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. موږ به د کرکټ په ډګر کې ډېر اتلان پیدا کړو، ډېر نوي نوي اتلان به راشي، خو هر یو ځان ته خپل ځانګړی ځای لري. شاپور د خپلو مینوالو په زړونو کې یو ځانګړی ځای لري چې هېڅکله به دغه ځای بل لوبغاړی ونه نیسي. روح یې ښاد، جنتونه یې ځای شي.